ویسم ها دغه فوج و کرنیل ته چې چا دغه غلطي ویس منله چې څه وخت مخکې یې بیا ویل چې نه دته خو نور خلک وي طالب و هغه چې کومه د یو ځینې ډالر نه وکړو دا کورونه ته ور ونه تلي قسمه قسم الزامات یې لګولي دا خبره واته هم راورته کړې ده چې داسې څه خبره وي دا الزام چې کومه دوه همیشه نه مثال که طور په دغه قوم باندې لګېږي او دا قوم چې کومه دوه دامره کمزوری قوم نه دی که نه چې ته دامره غوټ الزام په موږ باندې لګوې او زه د هغې مخنیوی نشه کولی او یا چې کومه د هغې پوښتنه نشه کولی دا قوم د دامره کمزوری نه دی خو الزام غلط ما روم د لګوه او که روم د لګوې یې بیا په ډاګر باندې روم د ثابت کا بیا چې نن چې کومه زه تو ته راغلی یې که نه چې بیا د ضد مثال که طور په تو پور وپېژنم او دا خبره بیا داسې نه ده چې دغه کوم طریقه کار باندې چې ته چلاوې څه دا خبره ورته کړې ده چې وره دا ماسي دي دا پښتانه دي دا په خدای کسان چې 100 کاله بعد هغه خپل بدل نه در پرېږدي د میټ په تاریخ دا رودریمي چې دا د ظهور نه اخري پولیټیکل ایجنټ د انګريزونو چې تللي دا یو مسجد مړ کړی دی او مړ کړی په دغه نوم چې د پلور یې مړ کړی و ورته چې تو په توشه زه لندن ته رشه درتللی آیا په خنجر ولای دی هغه مړ کړی دی نو میږه دغه پاکستان و فوج ته او دغه ریاست ته دا یی چې زونتیا ډیراوا ما سخته د ډیرا کړه درته زونتیا ډیراوا ما میږ غوړي دغه چې د خوره د وینا باند شي د هر چا هم وینا چې تو یی وینا د باند شي خو دغه د وینې د تویاولې د دغه بند کولې د پوره طریقه کار دغه نه ده چې دغه توکي مخصص دی دا د ډیر غلط طریقه کار دی دا د ډیر غلط طریقه کار دی او دا میږه دا څه نه ده چې کنه میږه د بل وینه رغلی او دا ته یا خبره ده کوي دا میږه په هر ځای شل دلیدو هر وخت د خبره دلیدو چې یو داس په وشي جنگ خدای دا خو هیڅ حقیقت دا خو څه دو رای نشته دی چې جنگ خوشته خو هغه جنگ چې د چا سره دی او څرنګه یې کوي دا زور په عام عوام باندې ما جوته وه دا لکه یو قسم چې دغه قوم ته د زور ورکوي چې که په موږ د ډاز وشه زه بیا تو نه پرېږدم دا خو نن بیا چې کله داسې کیسه ورېسو راشي بیا کیسه بدله کړو کنې دغه مشرونو دغه شي واضح په دا خبره هم د ډېر واضح وي چې تا دا خبره ورته کړې ده چې مو چې مړ وشي هغه سل د هم مړه و دا خبره هم دو کړې چاته نن بیا مقصد دغه دغه شي نتیجه ده چې دغه کومه دا خبرو د کولې هغه دا شی نتیجه ده بیا نن چې کومه دو پتام ته معافي غوړې بیا هغه معافي د هغه تلافي نشي کېدلی په هېڅ صورت یې نشي کېدلی دا نن چې کوم دی دغه پرنسپل و او دا ډېر خوندور سړی و او بیا د دغه نه د ده خالي فیملي نه شوه ټارچر د ده پیره چې کومه دو ډېر لوی خاندان دی دغه د خاندان نه بعد لوی کلی دی دغه بیا میږه ټول قوم هر سړی یې پې وځوروو او د هر سړي و زړه ته یې نفرت ور وچوو زیاده ته ګټه وکړله که نقصان یې وکړلي میږه بیا هم په نرمه ژبه بیا ورته وي چې که زه سختي ډېره وکړم که نه بیا سختي نو څه جوړ شوي نه وي که نه څه جوړ نه شي ځنې خو زه دا ته یایې چې یې په خساره کښې زه د نن هوینه چې په خساره کښې یې تېر هم په خساره کښې وي چې دغه دته د مو قبایل ته تر ونه تلې او د مو نظام د هرو خروب کو او زون ته د سم څه نقصانات جوړ کړل $1 د پوره او نن چې کومه دو تن مکمل په خساره شراونی او ثابوته د غزه په خساره شوی نه دغه شینه لوس وخلا انډیا څخه د غلطه ما کاوه او کنه وی هو دو ډېر د ډېر شي بهر حال په باندې بیا میږه واته د ورسا سره چې څه خبره و ډېر سم ته تیرې کړل یا په پوته نشوله چې تورا توبه غای وی خو خپل هوا ته وکړلې بهر حال د مشتو روایت رو پوتې شوی دی په دغه حواله سره پیمان درته یا چې دمره به واسه میږه نه وای کنه چې دغه کوم څومره فلحال موقع شه دنه ای یو بدارنګ کېدای شي دا له بواه نه خو بهر حال هغه یو روایت رو پوتې شوی دی میږه ته دا یای چې تو دا د مو په مظلوم باندې د مو په معصوم باندې د غټې نه لګولې ته دا شاید در سره تسلیم کا دا الزامات ما لګاوه چې دا کوم لګاوي دا ته په لیکلي بڼه شمیږه ته دا خبره روکه چې وره دا د مونه معصوم سړی ولګېدلی او مونه نقصان ورسېدلی او دا مو غلط زوی شه فایرینګ وکړو دغه زوی نه په مونه فایرینګ شوی و
او نه دغه مو ته نقصان رسېدلی و مو نقصان ورسولی دی دا ته په لیکلي لیول باندې دا خبره مو ته وکړه. دومه چې بیا کومه د پښتو کومه لیار دو چې کومه تیره شوي دو په یک ترتیب باندې بیا د حکومت ته ننوت یې وکړه معافي هغه وغوړه او بیا چې کوم د پښتو کوم روایت دي هغه روایت را سره وپوله او په اړه راوړي چې کومه دغه علاقې د حکومت چې کوم تړین دي او مقصد د نوي وخت پوره د وخت لري هغه د میډیا سره مکمله یا پابندي هوکا یا ودا هوکا په دغه ټکی باندې په دغه نوم باندې څه مشهور دغه سیدانور او دغه څنګه ملک عرفان الدین دا نامیږي دا کسان ورسره د ورسانه هیو کاس دا پوسر ولاجل 2023 کې سره وری پوسه بریګیډیر سره د دغه ډیسکس کو جرنل ته یو ورسوي او هغه چې کله موږ ته یا خبره رووري کچېری روړله او دا دغه لیول باندې دغه ټکی باندې چې دی دغه ټیم څه الزامات لګولي دغه نه پرشا کیږي معافي غوړي لیکلي بندرو کوي نه ناوت چې کوي معافي ځنه غوړي د قومونه د انډیا څخه د پورا دای ته به وکوږي نو په هغه نو باندې بیا دغه قوم چې کوم دغه مشهور سره تللی وي په دا باندې موږ د دې سره فیصله کړی دا یو ټکی ور سره کړی دی کچېری نو منله په بعد و کابر مې کاندلای دی بیا کچېر مې دغه غاښ شولې دته یې شخاو او کپان علاوه مې چې څو کوم خوشوي هغه په هغه ترتیب بیا ور سره درېمي او چې کوم هغه بیا سیلې ورته سره سیر شولې بیا چې یو ور سره دا یو کاس سره مړوي هم بیا چې یک په وخت هم سړکو کاره په ځا سره د ملک نه پراشه تاسو میرا ملګری هدا دغه د کور د ورسانه تعلق لري ارمانی بیا خبره وکړله مو لکه ډېره عجیبه کله کله موږ خپل ذهن ته دا خبرې اکثر ډېرې رودرېمي چې موږ دا خو دا وویل چې په موږ دلالت وي چې دغه عمل شه پیدا کېدلی خو کاش چې موږ په اختیار شي چې وایي خو زه دا وایي چې به انتها د موږ بدقسمتي دو که نه بدقسمتي چې په دغه ملک شه دی نه پیدا کړي په دغه پاکستان شه دی نه پیدا کړي چې نه څه نظام شته نه څه ترتیب شته اوس هم دوی ته دا خبره کوله چې د دې د ټول نظام داسې دی چې واده هره واده خلافی کوي چې کومه خبره در سره وکړو یا خبره وزوی ته نه در سره رسوي او دې له قبایل داسې خلک دی دا پښتنو داسې خلک دی چې د په ژبه باندې یو زبان ډېر کو هو که نه یا خبره در سره وکړو بیا مقصد سر ورکوي او خبره سر ته رسوي او دې له د دې دی چې هغه حکمرانون دي چې اقتدار لري هغه ریاست چې کوم دی چې کوم د مور حیثیت ولري هغه کله یا خبره وزوی ته نه ور سره رسوي نو بدقسمته یې چې دا خوره شه پیدا شوي په دا خوره شه خو نه الحمدلله خپل روایت خپل هم ځکه لري د چا هم ځکه هم نه دوی قبضه کړي دایر شه روغلی دی موږ په خپل هم ځکه هم دی پروته یي خو دا چې کوم نظام دی هغه بدقسمته موږ دی چې دغه نظام شه درنه پیدا شولي دا جغرافیه شه درنه پیدا شولي خو خدای دا بس موږ ته د نوي وخت لري د پوره یا داسې لیار ورته جوړه کړو داسې بیا لیار ته جوړه کړو چې ښه امن و امان وي د وطن هغه خوشحالي وویني چې د دنیا مثال که طور په نن ویني کومه دنیا وختري کوي یا رنګه وختري میږ هغه شی دي نو په دغه شي باندې میږ یو لاوز یو غا سره خبره تر کړی دو پکټ ولا ټوله خبره ورته کړی دو چې پکټ جوړ کړی دی په هغه نه دای موټه زوی هغه مو ته نقصان ورسوي نو پکټ د مو د یغه علاقې د یغه کلیه نقصان ځنه کیږي پکټ د مون لری کا یغ باندې موږ ته دا خبره کړی دو چې لکه کارل دوی چې موږ مو خپل یو حیثیت ته کنه زه د خپل حیثیت نه کاپوسه خبره ته وکړم یو کیسه زوی ته ونه رساو خبره مور دا خبره ورته وکړله بیا دای مسجد هدای دا یا چې باغونه بدقسمتي اوس دا ورته ویو مو ته دا خبره وکړله چې ورته د میژه اوز ورساوه ته د میژه دا خبره ته دروغله ته دا خبره ته ورساوه چې ورته دا پکټ نه د خلک خلک ترخوي دا پکټ دا لری کا په علاوه دا خبره ورته کړی دو چې ته دا غاڅ ډازینه کوي دا ډازینه هم بند کا دا ماټر چې کومه دو دا ماټر چاوي دا ماټر بند کا د زنانه ولا خبره هم ورته کړی دو کنه نو دا ټول یک یو کسان ورته پرې شي ټول ورته کړی دي خدا دوی چرم د ظالم دی روم د زوراوار دی او هغه لیارو ور سره وخلی چې په لیار شه دنه میژه فلحال په دغه جنگ شه نه وخت تیری کولای شي نو په دغه بنیاد باندې مداخل پر لژلای دی یعنی موږ ته یو ځواب ملاو شي چې کوم قسم ځواب وي او مخ شو ګیسي دغه کوم په مخ هر شي چې څه شي وي د کوم په مخ شو وي بیا مخ هغه لیار موږ ته طرف ان شاء الله